په افغانستان کې د خپلمنځي اختلافاتو، نړیوالو ځواکونو د وتلو او د طالبانو په واک کې د راتللو غوندې حالاتو کې نوموړي هیواد د تیر کال راهیسې د کرونا وبا سره مخ دی. د هیواد صحي اډانه تر ډیره حده پورې په نړیوال امداد ولاړه وه. خو د اګست په میاشت کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو سره نړیوال بانک او نورو مرستندویه ادارو خپلې صحي مالي مرستې کنګل کړې. کله چې دلته نظام تغییر کړی ده نو دلته هم تغییرات راغلي دي چې موږ په هره برخه کې کمبود سره مخ یو. د دوایي کمبود شته، د مریضانو او هم چنان د کارکونکو غذا کې ډیر تغییر راغلی. هغه څه چې موږ سټاکونو کې لرو له هغو نه استفاده کوو. سټاکونه هم د موږ نور په ختمېدو دي. حالت ډیر بدې خواته روان ده. معاشونه د اسد او سنبلې او دا درېیمه میاشت ده چې میزان هم په ختمېدو ده. سټاف معاش نه ده اخیستی او امبولانسونه موږ درولي دي. تعطیل نشته چې موږ مریضان ریفر کړو او ویلېږو یو ځای نه بل ځای ته. په هسپتال کې د کووډ 19 مریضانو عزیزان وایي دوی د هسپتال نه خوشاله دي، خو زیاتوي چې ډیر ضرر به دا هسپتال د نړیوالو مرستو د نشټوالي په وجه بند شي. په هسپتال کې د آلاتو، دوايانو او د اکسیجن کمی دی. د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه تیر کال د فروری د میاشتې راهیسې په افغانستان کې تر دې دمه د کووډ مریضانو شمار نږدې 1,56,000 نه سیوا دی او د 9,000 نه زیات کسان پکې مړه شوي دي. ډاکټر ګل لیوال وایي هسپتال کې د ضروري شیانو د کمی په وجه خلک په کور کې د کرونا مریضانو علاج خوښوي. مریضان اوس هم زیات دي، خو بعضې مریضان چې خبر شوي دي یا ټولنه کې چې دلته د دوا کمبود د نور دي دوی نه راوړي دلته. د اکتوبر د میاشتې په 10 نیټه قطر کې د طالبانو سره د امریکایي چارواکو مخامخ خبرو کې د هیواد بشري کړکېچ باندې هم خبرې شوي دي. د IFRC د ایشیا بحر الکاهل د سیمې لپاره مشر الکسندر ماثیو وایي د افغانستان د صحت نظام د ستونزو سره مخ دی. د صحت نظام لپاره مالی مرستې تړل شوي دي. د دې په وجه 2,500 د صحت مرکزونه بند شوي دي. 1,000 د صحت کارکونکي بیروزګاره شوي دي یا ورته تنخواګانې نه ورکړل کیږي. په دې کې 7,000 ښځې دي. په داسې حال چې د افغانستان صحي مرکزونه د سخت فشار سره مخ دي، ولس اوس په دې انتظار دي چې د نړیوالو مرستو د نشټوالي په مهال طالبان د کړکېچ ته څنګه ثواب وایي. چېرته نړیوال دا کومکونه بند کړي دا بحران به راشي چې ډاکټر خو ته معاش ونه رسېږي، ډاکټر به څنګه کار وکړي؟ مریضان به زښته زیات دي، مرګونه حالات به منځته راسي. نړیواله ټولنه د افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کړی دی، خو وایي نه غواړي طالبان د ولس سره د مرستو نه ګټې پورته کړي او د مطبوعاتو تر مخه په یو داسې تګلاره غور کوي چې د افغانستان صحي ادارو ته ضروري مالي مرستې ورسولی شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.